دې امت کې در ټولو لوی بزرګ در صحابه کرام راوروسته بیا اویس کرنی رحمت الله تعالی علیه اویس کرنی دا د دې امت در ټولو لوی بزرګ حتی در امام ابو حنیفه در امام شافعی او در حسن بصری در امام غزالی در شیخ عبدالقادر جیلانی د شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه دا څو ولیان چې تیر شوي دي در دا ټولو لوی ولی چې دي اویس کرنی رحمت الله تعالی علیه تاسو دا ځای در معلومیږي اویس کرنی څه عمل کړی د اویس کرنی د لوی مقام او د عظمت شان د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مور ډېر خدمت کوي، د مور ډېر قدر کوي، د مور ډېر عزت کوي. ښه د مور او پلار عزت یو خو د دغه طبیعي مینه ده د مور او د پلار، هغه کافر هم کوي د خپل مور او پلار سره. نه هغه اسلامي مینه استا لالچ استا په زړه کې چې دا یې کوي دا کار وکړي نو دا ځای راته میلاویږي، هغه ته څوک شي، هغه ته قرآن شي، هغه ته دین شي. دا قرآن درته وایي چې ګوره ای مؤمنه دا مور او پلار ته به د اف کلمه نه وایه، فلا تقل لهما اف. د اف کلمه به دا مور او پلار ته نه وایه، د زجر کلمه به نه ورته وایه، سخته کلمه به نه ورته وایه. بیا چې تا ته دا ځای شي چې ستا د دغه پلار د دغه سپینږیري پلار دعا د عرش عظیم باندې بلا کیف د الله په دربار کې قبول او مقبوله دعا ده، دا بیا څوک درته ښیي؟ دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته ښیي. که تا د الله د رسول سره تعلق نه وي، تا له د قرآن سره تعلق نه وي، تا له علماو سره تعلق نه وي، هسې د اسمانه خو وحی په سړي باندې نه کېږي چې سړي ته د الله دین زده وي.